سلام دوستانو. نننۍ ویډیو کې موږ دا وایو چې د موټو وهلو نه به ځان انسان څنګه بچ کړي. د دې نه مخکې موږ ویډیو وکړه چې په هغې کې د موټو والو اسلامي نقطه نظر بیان کوم. په دویمه ویډیو کې د هغې طبي نقصانات موږ بیان کړو. اوسنۍ ویډیو د هغې دپاره ده چې انسان به ځان څنګه بچ کړي. یو څیز نقصانی دی نو بیا انسان وایي چېرې نقصانی دی نو اوس خو راته طریقه وښیه د دې نه بچ کېږو څنګه. یو خو دا خبره ده چې کم انسان بالغ شو او هغه وس کېږي نو د واده وکړي، نو خو ظاهره خبره چې واده وکړي خپل کور سره میلاویږي نو د موټو وهلو نه به هغه بچ شي. دویمه خبره دا ده چې څنګه نبي علیه السلام ویلي کو د واده وس هم نه کېږي نو روجې ونیسئ. روجې مطلب څه شو؟ پرهیزګاري شوه. اوس روجې خو د هر چا کار هم نه دی کو خیال وکړې، نو اول روجې نیسل چې دا د پرهیزګاره انسان کار دی. اول به دې پرهیزګاره کېږي څنګه؟ نو د هغې خبره دا ده چې تاسو هر څوک نو تاسو به داسې کار کوئ چې نیکانو خلکو سره به کښېنئ، کلي ته تبلیغیان راغله هغې سره انسان کښېني، د جومات استاجي سره انسان کښېني، د هغه نه څه واوري، ترجمه کوي یا هغه د جمعې بیان کوي یا هسې بیان کوي، یا داسې استاجي سره ځان له کمره کې کښېني. نو کله چې یو انسان داسې عالمانو سره کښېني کو هغوی ورته څه نصیحت نه کوي، خو په ده کې الله تعالی یو روحانیت ایږدي او چې څنګه ملګري هغه شان عادت ده کې الله ایږدي. نو بس د نیکانو خلکو صحبت اختیار کې او بل دا وکړئ چې تاسو په خپله هم د دې کس وکړئ چې زه به پرهیز کوم او د فحاشۍ نه ځان وساتئ. ګوره د موټو والو عادت انسان کې کله پرېوځي، کله د ده زړه کې کله چې دی فحش څه وګوري، لکه دی څه ویډیو وګوري یا څه تصویران وګوري، یا د ده په زړه کې داسې څه راشي، د ښځو خیالات راشي، یا داسې دی په لاره روان دی او داسې سکندرې وویني نو د ده زړه کې غلط خیالات راشي او دی موټو والو ته جوړ شي. نو بس ځان د دک کې نه لږ فریض وکړئ نو تاسو به د دې نه منع شئ. او چې چا څه نقصان کړی دی نو رانه ویډیو چې کوم دا هغه د دې دپاره ده چې د موټو والو د وجې چا نقصان شوي د هغې دپاره به هغې ته نسخه ورکو. نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن هم دباو کړئ چې تاسو ته ویډیو په اسانه ملو شي. شکریه. د لوی الله په امان.